السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دروښیم ستاسو څنګه کولی سئ سیده یو نمبر ټوټل معلومات راوباسئ. نو ملګرو که چیرې ستاسو ورونه وي یا ستاسو کوچني بچیان وي یا ستاسو ملګري وي دی تاسو ته وایي چې زه له چا سره په ټلیفون باندې خبرې نه کوم او که تاسو ته نه معلومیږي نو تاسو به څنګه کوئ چې د هغه ټوټل ډیټیل راوباسئ او هغه ټوټل نمبران هر شی ځان ته معلوم کړي. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو د دې لپاره به اوله واري تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو د دې اپلیکیشن نوم د کال هسټري. تاسو به راسئ په دغه اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به د خپل بچیانو په موبایل کې یا د خپل ملګرو په موبایل کې یا د خپل ورور په موبایل کې انسټال کړئ او بیا به دغه رقم تاسو راسئ په سټارټ باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ دغه رقم دلته کوم اپشنان دی تاسو درکوي، کوم پرمیشنانس دی له تاسو څخه غواړي دغه به ټول تاسو الاو کړئ. نو ملګرو کله چې دغه تاسو الاو کړئ دغه رقم به بیا دی تاسو دغه انټرفیس درکړي وایي هاو ټو ګیټ کال هسټري، یعنې تاسو څنګه غواړئ چې د کال هسټري معلومه کړئ. نو ملګرو کالر آی ډي سوه او کال هسټري سوه. نو ملګرو تاسو به راسئ یو وارې کالر آی ډي ته. کله چې تاسو په کالر آی ډي باندې کلیک وکړئ دغه رقم سرچ یوزر. نو ملګرو اول اپشن د سرچ یوزر. کله چې تاسو په سرچ یوزر باندې کلیک وکړئ دغه رقم ملګرو تاسو چې د هر چا نمبر ورکوئ هغه نمبر به ورکړي. نو ملګرو که ستاسو کوچنی ورور وي یا ستاسو کوچنی زوی وي یا دغه رقم ستاسو ملګری وي تاسو به د هغه نمبر ورکړئ. نو دلته ګوره ملګرو زه راځم یو نمبر ورکوم. نو ګوره ملګرو که تاسو هر نمبر ورکئ هغه به تاسو سبمیټ ووایي. کله چې ګوره ملګرو تاسو سبمیټ ووایي وایي دغه نمبر ده دا سیم اپریټر چې دا زونګ ده دغه رقم سرکل چې دا یعنې په پاکستان کې دغه سړی وځي دغه به تاسو سبمیټ کړئ. کله چې دغه تاسو سبمیټ کړئ بیا به په بیک باندې وځئ او دغه رقم سیسټم یوزیج ته به راسئ. په سیسټم یوزیج کې ګوره ملګرو تاسو د هغه دلته نور معلومات درکوي یعنې بیټري یوزیج چې دا ده که مثال دلته تاسو د هغه د نور ټوټل معلومات درکوي. دغه رقم بیا تاسو راسئ ډیوایس انفارمیشن. په ډیوایس انفارمیشن کې تاسو دغه موبایل ټوټل ماډل شان درشي چې دا موبایل ده او دا ماډل ده، سکرین یې دونه ده، هایټ یې دونه ده، ویډث یې دونه ده، هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درشي. نو بیا به ملګرو تاسو سیم انفارمیشن ته راسئ. کله چې ملګرو تاسو په سیم انفارمیشن باندې کلیک وکړئ دی تاسو ته وایي ګوره دا سیم 1 چې د هغه ریډي ده نو دغه رقم اوس تاسو دغه نمبر ورکړو د دې مکمل معلومات یې دلته دی تاسو ته راباسي. دغه رقم ګوره بیا بینکینګ سرویس تاسو ته بینکینګ سرویس درشي. کال ریکارډینګ. نو ملګرو تاسو به کال ریکارډینګ ته راسئ. کله چې تاسو ملګرو کال ریکارډینګ ته راسئ دغه اپشنان به دی تاسو اون کړئ، یعنې دغه پرمیشنان به تاسو الاو کړئ. اوس که دغه سړی له هر چا سره ټلیفون وکړي هغه به دلته اټومیټیک چې کېږي ریکارډ کېږي. ګوره انکمینګ کال کله چې دی چاته ټلیفون یعنې بل څوک دته ټلیفون راوکړي هغه به دلته دی تاسو ته ریکارډینګ راړئ. او که آوټ ګوینګ کال که دی چاته ټلیفون وکړي هغه به بیا دلته دی تاسو ته راړئ. یعنې که اوس دی له هر چا سره خبرې وکړي هغه ټوټل ریکارډینګ به دلته دی تاسو ته راړوي او ټوټل معلومات به تاسو ته په لاس وي. ستاسو په لاس کې وي نو دغه رقم ګوره کالر انفارمیشن سو یعنې د هغه کالر انفارمیشن درشي. شو کالر انفارمیشن تاسو په شو کالر انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. اوس خو ټلیفونان ما نه دي کړي، کله چې تاسو وکړئ هغه ټوټل انفارمیشن به دلته درشي. هغه رقم په آوټ ګوینګ کال به تاسو ټک مارک شان ولګوئ او دغه رقم په انکمینګ کال به تاسو په دې دواړو ټک مارک شان ولګوئ. بیا که دی چاته ټلیفون وکړي یا خلک درته ټلیفون وکړي هغه ټوټل انفارمیشن به دلته دی تاسو ته درشي. نو ملګرو دغه رقم ګوره نیو پکچر کې بیا مثال تاسو نور پکچران درکوي په کمینګ سون کې چې کوم ټلیفونان درته را روان دي. نو ملګرو ولایت به تاسو ګوره راسئ په کالر انفارمیشن باندې به کلیک کوئ. دغه دوه اپشنان به تاسو اونوئ او دغه رقم بعد کې بیا دی ته هر څوک درته ټلیفون راوکړي یو به په کال ریکارډینګ کې تاسو هغه ټوټل معلومات درکوي یو به په کالر انفارمیشن کې. نو ټوټل معلومات به ستاسو په لاس کې وي. که دی له هر چا سره خبرې کوي له هر چا سره غږیږي نو به دی بیا تاسو ته دروغ نشي ویلی چې زه له چا سره خبرې نه کوم. نو تاسو به دغه اپلیکیشن په د په موبایل کې انسټال کړئ ټوټل معلومات به ستاسو په لاس کې وي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. او ملګرو که تاسې هره پوښتنه لرئ
هرې ویډیو ته ضرورت یې موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.